د فراه بخش آباد بند د اوبو تونلونه د افغانستان ستره زیربنایي پروژه. د فراه بخش آباد بند د اوبو تونلونه د هیواد له مهمو بنسټیزو پروژو څخه دي. د اوبو د سرچینو په مدیریت او په سیمه کې د کرنې په پراختیا کې به بنسټیز بدلون راوړي. دغه ستره پروژه چې د انجینرانو او کارګرانو په پرله پسې هلو ځلو پلي کیږي د هیواد د زیربناو د ښه والي او د خلکو د ژوند د ښه والي په لاره کې یو بنسټیز ګام بلل کیږي. د دغو تونلونو په بشپړېدو سره به نه یوازې په سیمه کې د اوبو د کمښت ستونزه هواره سي، بلکې د اقتصادي ودې او د کرنیزو محصولاتو د ودې لپاره به مناسبه زمینه برابره سي. خو آیا دا لویه پروژه به په خپل وخت عملي سي؟ د دې ستر پرمختګ د جزئیاتو د بیاکتنې لپاره له موږ سره یو ځای سي چې په افغانستان کې له اقتصادي پرمختګونو سره آشنا سي. د بخش آباد بند د تونلونو کار چې د هیواد یو له مهمو زیربنایي پروژو څخه بلل کیږي خپل وروستي پړاو ته نږدې سوی. دا پروژه چې په سیمه کې د اوبو د سرچینو په مدیریت او د کرنې په پراختیا کې مهم رول لوبوي، د انجینرانو او کارګرانو د 24 ساعته هڅو په پایله کې د بشپړېدو په حال کې ده. د دې پروژې مسؤل وایي چې د تونل په ټولو برخو کې کار په چټکۍ او دقت سره دوام لري او په عملي کېدو کې هیڅ ډول خنډ نشته. نوموړی ټینګار کوي چې ټولې چارې له لومړني پلان سره سم پر مخ ځي او تخنیکي ټیم هڅه کوي چې دغه پروژه په ټاکلي وخت عملي کړي. دلته به د دې سترې پروژې پر مهمو مسایلو خبرې وکړو چې دا پروژه د هیواد په اقتصاد کې څومره حیاتي ده. له موږ سره اوسئ. په سیمه کې د اوبو د سرچینو په اداره کولو کې د دې تونلونو اهمیت د انکار وړ نه دی. د دې پروژې په بشپړېدو سره به کرنیزو ځمکو ته اوبه په منظم او کنټرولي ډول ورسیږي او د ضایع کېدو مخه به ونیول سي. دا به نه یوازې د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی او د کروندګرو اقتصادي حالت ښه کړي، بلکې د سیمې په دوامداره پرمختګ به مستقیمه اغیزه وکړي. نو د دې پروژې سم او پر وخت تطبیق د خلکو او چارواکو لپاره ځانګړی اهمیت لري. دا یاد شرکت د مسؤلینو په وینا تر دې دمه د تونلونو د کیندلو، کانکریټینګ او پیاوړتیا زیاتره کارونه سوي او یوازې وروستي پړاوونه پاته دي. د انجینرۍ ټیم هڅه کوي چې د وروستي ساختماني تخنیکونو او پرمختللي تجهیزاتو په کارولو سره د کار کیفیت په لوړه کچه وساتي. په دې برخه کې کارول سوی خام مواد او ساختماني توکي هم په احتیاط سره غوره سوي ترڅو د جوړښتونو دوام او پیاوړتیا یقیني کړي. د یادونې وړ خبره د دې پروژې د تطبیق پر بهیر د اسلامي امارت د مسؤلینو دوامداره څارنه ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د څارنې ډلې په منظم ډول د پروژې له ساحې څخه لیدنه کوي او د کار پرمختګ ګوري. د څارنې د پروژې پلي کوونکي شرکت ته اړ کړي چې خپلو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د هر ډول احتمالي ځنډ او ستونزو مخه ونیسي. له بلې خوا د سیمې خلک هم د دغو تونلونو کارولو ته سترګې په لار دي. کروندګر هیله لري چې د دغه مهم جوړښت په جوړېدو سره به د دوی د اوبو د کمښت ستونزه تر ډیره حده حل سي او دوی به وکولی سي چې ډیر حاصلات وکړي. سربیره پر دې تمه کېږي چې دا پروژه به په سیمه کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او اقتصادي سوکالۍ کې مرسته وکړي. په نهایت کې لکه څنګه چې د دې پروژې وروستي پړاو ته نږدې کېږو، د بخش آباد تونل د بشپړېدو او ګټې سپارنې ته هیلې زیاتې سوي. د ساختماني شرکت مسؤلینو او تخنیکي ټیمونو ډاډ ورکړی چې دغه تونل به په ټاکلي وخت د استفادې لپاره چمتو سي. په هر صورت د دې پروژې د بریالیتوب لپاره د ټولو اړوندو بنسټونو دوامداره څارنه او همکاري اړینه ده. د بخش آباد بند تونل نه یوازې د انجینرۍ شاهکار بلکې د ګران هیواد افغانستان د پرمختګ او ترقۍ سمبول هم دی. دا پروژه چې په سیمه کې د اوبو د سرچینو او کرنې په برخه کې بنسټیز بدلون رامنځته کوي. اوس یوازې هغه ورځې ته انتظار باسو چې د دې تونلونو له زړه څخه اوبه وبهیږي او موږ یې د هغې ورځې ښایسته تصویرونه تاسو ته وړاندې کړو.